ये इस वक्त जो है हेलीकॉप्टर यहाँ आ चुका है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। और ये इधर पीछे की तरफ अगर आप देखें तो वो हेली जो है इनको ड्रॉप कर रहा है, एयर ड्रॉप चीज़ों की एयर ड्रॉप कर रहे हैं। लाइफ जैकेट्स को भी इस छत के ऊपर जहाँ ये लोग फंसे हुए हैं लाइफ जैकेट्स फेंकी जा रही हैं, रस्सियाँ फेंकी जा रही हैं। तो एयर प्रेशर की वजह से हेली का खड़ा होना भी मुश्किल है, लेकिन ये बार बार चक्कर लगाते हैं और कोई ना कोई चीज़ ड्रॉप कर जाते हैं। सर سلامونه ستړي مشه موسم برسات شروع شو خو مختلف ځایونو کې سپیشلی کوم خبره کوو د برهان نالا او د غشنته ډوګ بډیر جلم ځایونو کې پرون راسي ډیر تیز سیلاب صورتحال کې دیش کسان چې د ریپورتونو مطابق هغه وبو وړي دي چې په د ټیمه د پاک فوج اپریشن ریسکیو اپریشن شروع دي. څه کسان چې د هغه ریسکیو شوي دي خو اوس هم لایف جیکټس هغه ته ورغورځولي هغه ریسکیو کوي. په دې کې لوکل انتظامیه چې د هغه د پاک فوج سره شانه بشانه ولاړه ده او هغه هم چې د ریسکیو امدادي کاروایان صورتحال باندې شروع دي او دلته نږدې سکورونه چې دي ځایونه چې دي په هغه کې خلک پاتې کیږي هغه ته هم الارټ جری شوی. تاسو دلته نو ځکه اسنه او به نور زیات شي او دا کورونو کې خلک هغه ځان سره یوسي.